بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ او تاسې 15م درس ده. 15م درس کې نن چې ژبه زده کوو. ژبه هم دري ژبه زده کوو، هم پښتو ژبه زده کوو، هم انګلیسي ژبه زده کوو او په دریو واړو ژبو باندې یو شی لیکو. بډه اوس ګورئ، اوله جمله. نن موږ څو کلمې یو ځای کوو او جمله تر جوړوو. زه د میم د الف ته چی سو؟ زما. زما. شین د ی د الف ته نون د چی سو؟ شیان. چیرته دي؟ ګوره څو کلمې شوې. زما یوه کلمه، شیان یې دوه کلمه، چیرته یې درې کلمې، دي یې څلور. د دغو څلورو واړو کلمو په منځ کې به لږ لږ به ډکه فاصله، یوه فاصله به ورکوئ ښه، چې خط ښکلی ښکاره شي. دویمه جمله ته ګورئ. زما نن یې دلته هم لیکلی. زما زه د میم د الف ته دلته هم زه د میم د الف ته. زما عینکې چیرې دي؟ چیرته نه، چیرې. ګوره چې د ی د رې د ی ده چیرې دي. دي پاس هم لیکلی، کوز هم لیکلی. دریم سین د ت د الف ده ستا، د د ت د واو د ه ده بټوه. چیرې خو دلته هم لیکلی ده چیرې دا. بټوه دپاره به نه یې ایسې دی ورته دا. چیرې دا، چیرې دی نه چیرې دا. که بټوه یي مثلا بله مونث یې سمې خبره که. زیبا زه د ی د بې د الف ده زیبا. ت د ه ده ته، دال د ی د دې، کاف د واو د میم د کوم. دا د پښتو ج د حمزه لري. ز د الف د ی د ځای، ی د ی د ی. زیبا ته د کوم ځای یې؟ یعنې د اخر کې د سوالي علامې دي، د سوال په شکل کوي. زیبا ته د کوم ځای یې؟ موږ دغسې یو زیبا اصلا داسې لیکي. زیبا ته د کوم ځای یې؟ ښه. ستا دلته هم ګوره لیکلی ده ستا. ستا مور، ګور د میم د واو د رې ده مور. او پ د لام د الف د رې ده پلار. چیرې خو دلته هم لیکلي دي څو ځایه. چیرې اوسیږي. ستا مور او پلار چیرې اوسیږي. ګوره ستا بیا راغلی ده. ستا مورنۍ یا لومړی ژبه فارسي ده. اوس هلته په فارسي باندې لیکو، په دري باندې لیکو. دغه جملې ګوره. شیانو ته چیز یایی، چیزها. چیزهای من کجاست؟ عینک من کجاست؟ ودام بیا لیکو. کیف شما یا بطوه شما کجاست؟ زیبا تو از کجا هستی؟ پنځم والدین مور و پلار ته یې بډکه ښه. والدین شما کجا زندگی میکند؟ چیرته ژوند کوي ښه. زبان اول، زبان ژبې ته یې ښه، ژبې ته. زبان اول یا مادری، مادری مورنۍ ته یې. زبان اول یا مادریتان فارسی است. داسې میله شي فارسي است. بډکه دغه په انګلیسي باندې لږ وروسته لیکو.